Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suna malgiri ci Allah mu inshallah Allah mubal dara. Wa alaikum salam Shamsul Rahman wa Salman wa assalamu alaikum Usman Afghan salam alaikum Afs Bandiar Khan wa alaikum salam Bilal Khan wa alaikum salam Usman Ali wa alaikum salam Hamidullah Swati Nadan wa alaikum salam wa rahmatullah Asif Friends wa alaikum salam Furqan Khatak wa alaikum salam ټول ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام الله مو خوشحال لره الله مو آباد لره الله دې ستاسو په زندګۍ کې برکت واچوي نن مې انشاءالله د پیج نه د یو کاري صاحب ویډیو شیر کومه چې کت نه ډېر زیات په وړوک کې شانتی دی خو ډېر ښکلې ښکلې خبرې کوي ښکلې ښکلې بیانونه کوي هغې ویډیو به درسره انشاءالله نن شیر کومه ښه وړه غوندې مختصر وظیفه ده او دغه به درسره انشاءالله شیر کوم ښه انشاءالله تاسو به د هغه ویډیو ډېره خوښ هم شي او انداز هم ښه دی خو یو مختصر شانتې وظیفه اوس مې ترې ریکارډ وکړو دلته جومات کې وو هغه خو لاړو هماغسې ملګرو سره لږ ګپ ولګو نور تاسو ته الله مو ټول خوشحاله را ټولو سلامونه را لیږلي دي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاتو الله مو ډېر خوشحاله را او تاسو ته به یو خبره مو کوم هغه چې څو ورځې مخکې څه جینۍ د الزاماتو کوشش په موږ باندې کړی الله تعالی ترې نه موږ آزاد کړو او هغه جینۍ په خپله الله تعالی وشرموله او مغه سړي په خولې باندې کوم سړي ته چې تللي وه او په موږ باندې د الزام کوشش کولو چې الزام پرې ولګو نو الله تعالی هم د هغه په خولې باندې ښه وشرموله بیګا تاسو به ویډیو کېدی شي د هغې کتلې هم وي که مو کتلې نه وي د هغې پیج کولو کې جان حبیب لایو دغه کولو کوي نو ما الله تعالی ته معامله پرېښې وه څوک چې الله تعالی د خپل ځان پرېږدي الله تعالی باندې خپل ځان وسپاري ما ویل یا الله تعالی ته ورسره پوه شې نو شروع خو پې وشوه الله تعالی خو شرموله خو مخکې به ګورو چې څه به کېږي الله تعالی ته اوس ما معامله پرېښې ده ما اسم نه ویلي ورته خو الله تعالی هغه وشرموله هغې اصغرچي ما نوم یې هلک دی چې هغه ورته څه خبرې کولې او د کور وغیره باره کې چې څو الله تعالی د هغې نه ټول مسلمانان محفوظ وساتي هغه به تاسو هم کېدی چې دغه ویډیو کتلې وي نو دا زموږ ازار و او ستاسو دعاګانې وې ټولو خلکو ته به دعاګانې کړې وې ما چې کومه ویډیو کړې وه هغې پسې بیا چې یکې مې خپله صفایي بیان کړې وه چې ما داسې داسې نه دي ویلي ما قسمونه هم خوړلي وو ځان ته مې پکې به دعا کړې وه که ما داسې کړي نو ما دې الله تعالی داسې داسې کړي او که داسې نه وي شوي نو بیا د الله تعالی دې سره پوه شي هغه د الله تعالی وشرمولس نو څوک هم چې په خلکو باندې بغیر څه دلیل څه الزام لګوي نو الله تعالی به دغه شان شرموي بیا د بعضې ملګرو ته به لږ شانتې مختصر شان دلته وضاحت کوم ډېر انتهایي مختصر شانتې چې تاسو کېدی شي ویسونه هم کتلي دی بیا زما هسه ویسونه شانتي و هغې چلولي نو دې د وجې نه د بعضې ملګرو په ذهن کې وسوسې شانتې دي چې دا ویسونه ستا یا ستا نه و دې کې خو تا داسې داسې خبرې کړې وې نو ویسونه زما او خدای پیک کړي دي پیک څه مطلب مخکې وروستو حالات یې نه کټ کړي دي ظاهره خبره ده چې د خبرو نه مخکې وروستو حالات کټ شي خو بیا ظاهرا خلکو ته غلط ښکاري چې کله مخکې وروستو حالاتو ته وکتې شي که نه نو بیا سم دمي او یو خبره خلکو پکې دا ډېره زیاته نوټ کړې وه اوس هم بعضې کسان په کمنټ کې داسې وایي که نه چې وایي 1 ګنټه او 15 منټه 1 ګنټه او 15 منټه نو دا په څه نیت باندې وایي چې دی وایي چې تا وایي 1 ګنټه او 15 منټه دې سره خبرې کړې وي نو خبرې خو ما نه وي کړې خبرې د هغې طرف نه شوي وي مطلب ما ته خپل فرایدونه کړي وو ما نه د ټلیفون لپاره وخت وغوښتو چې ما د ټلیفون لپاره وخت راکړي ګورئ تاسو ته دلته وضاحت کوم ښه د ټلیفون لپاره یې وخت وغوښتو چې وایي که یو 10 منټه تا سره نو زه تا ته یو څو مسایل وایم مونږ ته وایي د دې وضاحت راته وکړه او زما څه پریشانۍ د دې لپاره ته څه حل وښیه اول ورته ما هم ویلې چې ما سره د ټلیفون لپاره وخت نشته په ویسونو کې ووایه دې وی چې نه په ویسونو کې به زه کومه مسله بیانومه
وایي زه وایي په ویسونو کې ټولې نشم ویلی په ټلیفون باندې اوچت کې صرف یو 10 منټه ویې راکړه ما ته یې صحیح د 10 منټه بدله زه درکړم چې کله یې دله ما 10 منټه بیا ورکړل که نه وروستو د شپې په ټایم کې بس چې څنګه ټلیفون دې وکړو او بس فریادونه شروع شول یو فریاد بل فریاد داسې شوي دي داسې شوي دي داسې شوي دي داسې شوي دي داسې را سره خلک کوي داسې را سره خلک کوي او تعویزګرو له لاړم تعویزګرو را سره داسې چل وکړو ویې مې نه جومات کې ناست یم درو خبرې منه کوم جومات کې زه دا دی ناست یم ځکه مې دې ځای نه دا لایف شروع کړی نو تعویزګرو وي را سره داسې چل کړی دی بیا نور چاله لاړم ای را سره داسې چل دا د دې الزامونه یې ګورې په هر چا دې دروغ راوړل بیا نه پس بل طرف ته راوړی دا وایي ما 2 انټرویو هم ورکړي دي انټرویو مې وایي دغه ته ورکړي میډیا ته چې زما سره خلک مدد وکړي نو یو یې اصغر چیما نوم باندې یو څوک یاد کو او بل کاشف علي یاد کو وایي دی ته مې ورکړي دی او دا اصغر چیما او کاشف علي باره کې بیا وي چې دی ما ته داسې خبرې کړي دي اصغر چیما باره کې وی ما ته وی چې ما ماره ښکاره که په انټرویو په ټایم کې دا د هغې د خولې خبره ده جومات کې ناست یم او بله دا کاشف علي وغیره چې وکنه دی باره کې بیا بلې خبرې شروع کړې چې وایي ده راته وی چې ویښته دې ښکاره که تاسو دا کاشف علي ویډیو به کتلې مې دې سره انټرویو چې د دې ټول ویښته ښکاره دي دا دې په خپله ښکاره کړي دا د کاشف علي دوجې نه ده دا ټول پلانینګ و وی راته وی چې ویښته دې ښکاره کا او راته وی چې په ژړا شپه کې او راته وی دا ماسک دې وی لرې کا نو داسې خبرې فریادونه یې شروع کړو نو ما له انتهایي سخته غوسه راغله ما وی چې د کیمرې په وړاندې دی داسې خبره کوي خلکو ته چې خورې او مورې دا خبرې کوي او مورجانې داسې خبرې کوي او د کیمرې نه وروستو د دی دا حالتونه دي نو بس ما له ډېره سخته غوسه راله زه م ورته کاشف علي پسې لګیا شم چې اوهو دا خو د بې غیرته دا خو غل بچی دی یم د دی کور ډېر زیات څښا کور او غریبی کور او اوس یې هغه په کور کې ټیلونه لګېدلي دي دا د څه د وجې نه رالل کوم د غریبانانو پیسې د مسافر رالیږي غریبانانو توده یې ځان ته کوي ما هم ورته کاشف علي پسې یو څو خبرې وکړي او دا اوس به تاسو وایي چې دا تاسو غیبت وکړو نو نه دا غیبت کې نه راځي ښه یو کس اصل چهره چې خلکو ته ښکاره کړي که نه او د هغه عیب بیا بیانې نو دا بیا غیبت کې نه راځي نو ما ورته چې دی خو دې غل بچي او ما ورته بیا ډېر زیات نصیحت هم وکړو چې داسې کسان ته انټرویو مه ورکوه ته څله داسې غلو ته انټرویو ورکړي چې هغوی د زنانو عزتونه لوټ کوي د جینکو عزتونه لوټ کوي نو خیر خبرې کېدې نو دې ته ما ډېر زیات نصیحت هم پکې وکړو او فریاد یې ما اورېدو نو خبرې ظاهرا خبره ده چې دې دونه فریادونه ما ته بیانولو هغه به زیاتېدله او دا دونه نور پریشانۍ ما ته بیانولې چې داسې خلکو را سره کړي دي نو ټلیفون زیات شو 1 غنټې ته خبره ورسېده نو بیا چې کله ټلیفون دې نه ما څه په چل کټ کوم دې ته څو ځل ما ویلي مو چې وایم زه انشاءالله بیا به رابطه وکړو زه اوس مصروف بیا به رابطه وکړو دې به ماله خولو والا ما ورته بیا وی چې رابطه به وکړو زه بیا دې به ماله بیا خولو والا نو ما ته څو ځل اجازت وغوښتو چې زه انشاءالله بیا به رابطه وکړو دې به ماله خوله والا نو ټلیفون 1 غنټه او 5 سیکنډ ته ورسولو ټیک شو 1 غنټه 5 منټ ته نو چې څنګه بیا ټلیفون ته نه ما کټ کو که نه دې پسې ما دا وایس میسیج ورته په دې نیت باندې وکړو چې موږ خو په خبرو په ځان نه پوهېدو کله یو پسې لګیا وو کله کاشف علي پسې ته لګیا وو هغه بد دی وي چې هغه را سره داسې کړي دي کله اصغر چیما پسې لګیا وي چې هغه بد دی وي چې هغه را سره داسې کړي دي خو یم ټلیفون 1 غنټه او 15 منټه ورسېدو یم تا مانه 10 منټه غوښتي او ټلیفون دی 1 غنټه او 15 منټو ته ورسېدو دا مې ورته په دې نیت وکړو چې خبرو دی وخت زیات ویشتو ګورئ او بیا مې ورپسې ورته SMS کړی دی هغې د سره خلکو د ښکاره کړی نه دی ما ورته وی ګورئ بیا به خفه کېږې نه ما سره د ټلیفون دپاره وخت نشته دی په وایس میسیج کې به راته مسلې بیانې که ستا هر قسمه مسله وي دا به راته بیا په وایس کې هم بیانې واقع د سره شوکړي خلکو ته نه دي هغه صحیح SMS-ونه غلط SMS یې جوړ کړي وایس SMS یې غلط خلکو ته شو کړي دي زموږ عزتمندو جومات کې ناست ما چې هر قسم خلکو ته موږ جوابونه ورکوو خو انشاءالله داسې بچرې هم را نشي چې موږ چاته په بد نظر باندې وګورو د چا عزت لوټ کو بیا خاص کر د تورسرو عزت دا به هیڅ کله په ټول عمر کې نه راځي او دعاګانې به الله تعالی نه کوو چې الله تعالی داسې نه موږ محفوظ وساتي ټول تورسرې چې دي د دوی د الله تعالی محافظ او مددګار شي الله تعالی دې د ټولو تورسرو په حال باندې رحم هم وکړي او څوک چې د تورسرو د بې عزتۍ کوشش کوي الله تعالی دې ورسره پوه شي الله تعالی دې ورسره خپل عمل وکړي د الله تعالی طاقت بیا ډېر زیات دی الله تعالی طاقت انتهایی بیا زیات دی الله تعالی په پکړ کې چې څوک راشي
د الله تعالی په گرفت کې چې څوک راشي ته بیا ځان نشي خلاصولی. لکه زه به تاسو ته یو واقع وکړم. دا یو کبان والی که نه کبان رانیسي، غریب سړی وي، د بال بچ دپاره د خوراک انتظام کوي، نو بس چې څنګه کبان ول لاړ شي یو کب رونیسي چې بال بچ ته به خوراک یې وسمه که نه، نو بس دې کې یو بدماش پرې رالو او ته دا ماله کب راکه، دا کب دا مای د مال راکه وایي مفتو کې راکه هسې پیسې راکه. نو هغه ورته دا خو ما څه په ضرور ځان ته رونیو، خواري مې پې وکړه، په لاس باندې نه راتلو، یو کب چرته راته میلاو شو، یو مایې راته میلاو شو، دا م رانه ته په مفتو کې هلې وایي ځکه رانه هلې پیسې راکه دا ته واله که نه. او دا ورته چې بس ښه په راځی درته یم چې راکه، او که نه راکې ګورې بیا د خیر دی شته تېنه په زور واخلي، کب لا ژوندي وي ای تېنه په زور واخلي. بس هغه غریب یا الله تعالی ته ورسره پوه شي. خو چې څنګه دا داسې روان شي هغه کب چې وي که نه مایې دا د سره په لاس کې وي، دا ژوندي وي، هغه مایې په ده باندې چک ولګوي، ګوتې باندې ورته چک ولګوي، ګوته باندې چک ورته ولګوي، دې زره یې داسې وغورځوي، خو بیا راولي خو کور ته یوسي. دا ګوتې باندې چې ورته چک ولګوي دا مایې که نه، دا ګوتې زخمي شي، زخم انتهایی خطرناک شي، ورو خطرناکېږي چې دې نه ورته کینسر ولګي، دې نه کینسر ورته ولګي. دې چې څنګه ډاکټر له لاړ شي، ډاکټر ورته دا ګوته به درنه کټ کوو، ګوته ترې نه کټ کړي، چې څنګه ګوته کټ شوه زخم لا نو صحیح شوی، دردونه همغه دا نه وایي چې کم بشم، دردونه ساعت تر ساعته به زیاتېدل. څو ورځې بعد ډاکټر ته بیا لاړو، وایي دا ګوته خو مې تا رانه کټم کو بیا مو مخکې دردونه شته دی. هو ډاکټر ورته هو دا خرابه شوې ده، روغه پنجه به درنه کټ کوو. دا پنجه ترې نه کټ شوه. چې څنګه رالو کور ته، ورځې تېرېږي دردونه په ختمېدو نه دي، دردونه همدې مارې زیاتېږي. چې څنګه بیا ډاکټر ته لاړو، وایي دا خو نورم خطرناک دی، دا تر دې زی سنګله به درنه کټ کوو. سنګلې پورې لاس ترې نه کټ شو، اوس الله تعالی ورته خپل طاقت ښیي، نو سنګل هم ترې نه کټ شوه، دردونه لا نه دي ختمه. ډاکټر له چې په بل ځل باندې لاړو مکمل لاس یې کټ کو، لاس مکمل ختم شو. چې څنګه دی رالو چې دی وی چې دا ښه کېږي ولې نه، څه وجه ده؟ ډاکټر رانه عمدې مادې ځان لاس او کټ کوي، یو حصه بل حصه کټ کوي، دردونه نه ختمېږي، څه وجه ده؟ یو کس ورته وایي، یو بزرګ ورته وایي تا چا سره ظلم خو نه دی کړی، په یو مظلوم خو دې ظلم نه دی کړی. یو ته او هو کړی مې دی که نه، دا زما دا درد چې جوړ شوی دی، دا تکلیف چې جوړ شوی دی، سبب د دغې د وجې نه دی، د دغې د وجې زما دا تکلیف شروع شوی دی چې هغه یو مظلوم نه، یو میزوبه کس نه ما کب ویشتو، مایې ویشتو، هغې په ما باندې چک ولګولو، همدغه وجه یې ده وایي. او دوی فورا هغه نه معافي وغواړه، ورشه هغه ته لاړ شه، هغه نه معافي وغواړه، کین ټول وجود به دې ټوکړې ټوکړې شي. همدې مارې باندې نه وجود کټ کېږي، کینسر به زیاتېږي، دا وجود به دې ټوکړې ټوکړې شي، ټول جسم به دې ټوکړې ټوکړې شي او سم به نه شي. بس دې دغه کس پسې ولګي چې دې اوس زه را پیدا کړم، ګرځي را ګرځي ورپسې نه پیدا کېږي، وته اخره کې را پیدا کړي، چې څنګه را پیدا کو هغه نه معافي وغواړي. بس د الله تعالی د رضا لپاره ما ته معافي وکړه، ما ته یې معافي وکړه، چې څنګه ورته هغه معافي وکړه که نه، وایي ما معاف کړې د الله تعالی د رضا لپاره. چې څنګه ورته معافي وکړه، هغه لاس یې قدرتي ډایرکټ سمدم شو، کم لاس چې ته کټ شوی و، دغه مظلوم چې ورته معافي وکړه که نه، لاس یې مکمل سمدم شو، ډایرکټ سمدم شو. دی ورته بیا ووایي چې تا خو زما پم کړمه، خو دا راته ووایه چې تا نه چې کله د مایې ما ویشتو، نو دغې ورځ نه واله تر اوسه پورې ما ټول په تکلیفونو کې تېر کړل. تا ما ته څه به دعا کړې وه که څه چلو، ما ته دې خیرې کړې وي څه، او ته ما خو په دعا هېڅ هم نه کړې، خو ما صرف دا جمله ویلې وه چې تا ما نه کله دا مایې ویشتو که نه، بس دا جمله مې د خولې نه قدرتي وته، یا الله تعالی دې انسان نن ما ته خپل طاقت وښولو، ما ته خپل قوت وښولو، ما ته خپل طاقت وښولو، یا الله تعالی ته دته خپل طاقت وښیې، یا الله ته دته خپل طاقت وښیې، یا الله تعالی ته خپل طاقت وښولو. زما عزتمندو، زما محترمو، الله دې تاسو ټول خوشحاله بال لري چې ما باندې چې چا څه الزام لګولی ما الله تعالی ته پرېښي وو چې الله تعالی ته دې ته خپل طاقت وښیې، یا الله ته ورسره پوه شې. نن هغه ده وشرمېده، دغه جینۍ وشرمېده، او انشاءالله د امید د الله تعالی د ذات نه ساتم چې داسې به شرمېږي چې دا به بیا په سرو سترګو باندې جاړي. او ما الله تعالی ته خپل معامله پرېښې ده. به هر حال د لایف کې مې تاسې د ویسونو وضاحت هم وکړو چې زما ویسونه چې کوم جان حبیب لالا شو کړي هغه سم دم ویسونو، خو دوی ورته رنګ غلط ورکو،
هغه نه غلط مطلب وشتو مخ کې رستو حالات تینا کټ کړل کینه تاسو خپل سوچ وکئ چې خبرو سره مخ کې رستو حالات نه وي او مخ کې رستو تینا سکټ را کټ کی دینه خو ظاهرا خبره ده چې اخو دې خو خبره تینا بیا جوړیږي نو بیا د ډیرو خلکو په ځل کې شک وو چې تا خو واقع ده چې دا سي دغه شوی دي ستا وې سره خبر راغلی وي ما وتی چې ورو مخ کې رستو حالات خو ګوري کنه ما ویډیو مکمل پریخ ما وی وضاحت نکوم صفایم نکوم بیخي ما پریخ الله تعالی ته چې الله تعالی ته وسر پېښي زه خپل ځان صفایم نکوم خدا خو اوس اس اتفاقا د جمعات کې ناس ته ما او موبایل مې راوست نو ما سه لایو شروع ما ته سره بغب شپ لګوم بس دخلینا میرا خبره وته نو وظلمانه چې کومه خبره بوجي ظاهر خبره چې دخلینا اوزي کله جمعات کې ناس تم زما سه اراده نه و جذبه د لایف وسو کما او زبر خپل وایسونه صفای پکې وکما وایسونه وضاحت پکې وکم دا ته زما د سره اراده نه و او بس کې دې چې الله تعالی غوستل چې زما بارکه چې کوم وایسونه خلکو جاری کړو او دا خلکو ته وضاحت شي مې ته وضاحت کو بیا هم درته ما چې خلکو د ځان وایسونه زما جوړ کړو وایسونه سم دمو مخکې رستو حالات نه کټ شوی خو او الله تعالی دې بس ټول خوشاله باد لري بیا هم درته ما چې چا چې د الزام کوشش کړو الله تعالی بیګا خو او شرموله جان حبیب لالا هغه خپل چې دی زغه پسې بدردم نه ما او خپل یو نر سړی دی نر سړی دی تکړه سړی دی غیرتی انسان دی پښتون انسان دی خو دغه ټول چل چو د دغه جنایو او د کاشف علی وغیرہ دا چې کوم ګروپ دی پورا خپل ګروپ دی د دې ټول چلو ټول پلانینګ ټول منصوبه د دې وخه دا ټول منصوبه د دې وغوري سپچلي جان حبیب لالا د بدنامولو کوشش کولو هغه په خاطر چې هغه په خپل پوي شو او هغه د نظام محفوظ وساتلو په هر حال سونه مسافر چې د دعاګانې دی وته زمونږه مسافر دی او کله خپل وطن دی که پاکستان کله پاکستان دی کله افغانستان دی ټول زمونږ د زړه سر دی د سر تاجونه دی زمونږه ټول ته زه دعاګانې کوم خصوصا دعاګانې وته کوم چې الله تعالی زموږ سونه مینوال دی الله تعالی دې ټول خوشاله بال لري او الله تعالی دې د دنیا ګډ تا د دې الله تعالی دې که د دنیا په ګډ کې وي که هر ځای کې وي الله تعالی دې ټول خوشاله باد لري او الله تعالی دې د ټولو په زندګو کې برکت واچي د چا چې کاروبار نشته دی الله تعالی دې ورته حلال رزق حلال کاروبار ورکي د چا چې شته دی د چا چې کاروبار شته دی الله تعالی دې ورته پکې برکت واچي او د چا چې رښتې نه دي شوي الله تعالی دې حلال رښتې ور نصیب کړي د چا چې رښتې شوي دي خو لیکن مینه محبت نشته دی الله تعالی دې د دې ترمنځ مینه او محبت راولي د چا چې رښتې شته دی مینه محبت هم شته خو لیکن بال بچ نشته دی الله تعالی دې ته خپل اولاد ورکړي او د چا چې اولاد شته دی خو لیکن نافرمانه دي الله تعالی دې د دې تابعدار وګرځي د دې فرمان بردار وګرځي د چا چې په کور کې پریشانې دي مشکلات دي مصیبتونه دي الله تعالی دې دا مشکلات پریشانې تکلیفونه ټول ختم کړي او دعا به لګو کو چې سونه کافران دي سونه اغیار دي الله تعالی دې هغې ته اسلام ور نصیب کړي الله تعالی دې هغې په اسلام کې ور داخل کړي او سونه چې مسلمانان دي هغه دې الله تعالی په اسلام باندې همیشه لپاره قائم او دائم ولري الله تعالی دې ټول خوشحال اباد لري او ټول په لوی الله باندې سپارما جمعات کې ناست ما دعا ته اوسم دا کوم او بیا بم دا دعا کوم بیا بکو ټول عمر به ان شاء الله یو بل ته دعاګانې کوه الله رب العزت خوشاله باسه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته